وایي چې څوک مخلوق ته عالم الغیب وایي دا کافر دی. څوک پیغمبر علیه السلام کې صفت د علم الغیب مني دا کافر دی. آیتونه قطعي دلالت او معنی صاف چې ترجمه نه معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام عالم الغیب نه دی، په غیب نه پوهیږي، نور انبیا عالم الغیب نه دی، په غیب نه پوهیږي. غیب باندې پوهیدل دا صرف خاصه د الله ده. غیب باندې پوهیدل دا صرف خاصه د الله ده. او په دې باندې علماء وایي، احناف علماء وایي، او قران مقدس کې په دې باندې فتوا شته. قران وایي چې څوک مخلوق ته عالم الغیب وایي دا کافر دی. څوک پیغمبر علیه السلام کې صفت د علم الغیب مني دا کافر دی. لا یشرکو فی حکم احد ای فی علم الغیب. دلته یو معنی د حکم علماء کوي علم الغیب، معنی لا یشرکو دلته لا شرک او علم الغیب ته، او هر مشرک کافر دی. معنی دا چې څوک علم الغیب په انبیاء کې مني دام کافر دی، څوک علم الغیب په اولیاء کې مني دام کافر دی، څوک علم الغیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مني دام د دایره اسلام نه خارج دی. حالانکه قران خلق نه مني، علماء احناف مني. فتاوجات د احناف مذهب پورا په دې باندې دی چې امام صاحب رحمت الله علیه د مسلک هغه کلکه مسله ده چې یو سړی نکاح تړي او چې نکاح په وخت دی وایي چې زما په نکاح باندې دوه ګواهان دي، دی چې الله او رسوله، دی چې الله او رسول شاهد وي. امام صاحب مسله وایي فقط کفر، دا سړی کافر شو ځکه لانه یعتقد ان محمدا يعلم الغیب، ځکه چې عقیده وساتله چې پیغمبر علیه السلام په غیب پوهیږي. دی عقیده وساتله چې پیغمبر علیه السلام په غیب پوهیږي. اول اعتراض چې په علم د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې کړي نو دا منافق کړي. په نن زمانه کې چې څوک را پسې په علم غیب د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې اعتراضات کوي، وی ګوره دکې با یو نخښه د منافقت خامخا موجودي، ځکه دا کار د منافقت دی. الحمدلله والصلاۃ علی رسول الله. ما بعد د نن یو ورځ نیمه وړاندې د پنځپیر د مسلک سره تعلق لرونکي یو عالم دین په نوم د بشیر نعمانی سره په علم غیب د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې یو څو اعتراضات کړي او داسې متشددانه الفاظ استعمال کړي دي چې شاید یو مسلمان هغه په خوله باندې وروړي. ورسره د علماء کرامو توحید او دغه شان نور او زبان درازي کړي. خو زما چونکی کار د مسلې د وضاحت سره دی، ان شاء الله الرحمن د علم غیب دغه مسله زه تاسو ته واضح کوم. دغه پنځپیریان حضرات چې کوم دي دوی ځان علماء دیوبند ته منسوبي او دا وایي چې مونږ علماء دیوبند سره تعلق لرو. دا आवाज کوي چې دیوبند کی تصویر پنځپیر خو پاغه لار او پاغه منشور باندې دغه خلک روان نه دي. ځکه د علماء دیوبند عقیده د علم غیب متعلق ډیره د ادب وا، لکه معارف القرآن کې جلد نمبر 9 صفحه نمبر 14 کې دا د مفتی شفیع دیوبندی رحمه الله یو ډیر بهترین تفسیر معارف القرآن د دې جلد نمبر 9 صفحه نمبر 14 کې د علم غیب متعلق لیکي چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د علم غیب متعلق د ادب تقاضا فرمایي چې د ادب تقاضا دا ده چې دا سیونه ویلی شي چې نبی علیہ السلام تعالی علم غیب نو ورکړي، بلکې دا سویل پکار دي چې الله تعالی نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته د غیب او د علم دومره لوی برخه او حصہ ورکړي ده چې دومره په نور انبیاء کرامو کې چاته نه ده ورکړي. ګوره دا د دیوبند عقیده ده. تاسو علماء دیوبند ته ځان منسوبوي خو په غلار باندې روان نه یې. بل حواله موږ سره د بوادر النوادر ده. بوادر النوادر د اشرف علي تنویر رحمه الله کتاب دی او اشرف علي تنویر رحمه الله د علماء دیوبند حکیم الامت دی. دا ما سره په لاس کې بوادر النوادر د دې صفحه نمبر 670 ده. دې په کلی کې الله تعالی نے علوم مغیبه میں سے محض مخلوق کو بعض علوم عطا فرمائے. الله تعالی بعض علم غیب په مخلوق کې بعض خلکو ته ورکړي دي، جن میں سب سے زیادہ حضرات انبیاء کرام و ملائکہ کو اور پھر ان سب میں بھی زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم عطا فرمائے ہے. اشرف علي تنویر رحمه الله د دیوبند حکیم الامت فرمایي چې نبی علیہ السلام ته الله تعالی څومره علم غیب ورکړي دون علم غیب په انبیاء کرامو کې او په فرشتو کې چاته نه دي حاصل سونه چې نبی علیہ السلام ته حاصل دي. ګوره دا د دیوبند عقیده ده. تاسو اسی د دیوبند आवाज کوي خو عقیدم د علماء دیوبند سره برابر نه ده. بل زوس راځم د سلف او صالحین هغه مفسرین چې په غیب باندې د امت اجماع را نقل چې هغه د قبول کړي دي او د دوی تفسیرونو ته یو غټه درجه ورکړل کیږي. لکه من جمله دا غینه تفسیر ساوی جلد نمبر 1 او صفحه نمبر 428. دا تفسیر ساوی دی زما په لاس کې په د دې آیت کریمه د لاندې چې وعلم کما لم تکن تعلم د دې آیت د لاندې لیکي چې الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمایي چې ای زما پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ما تعالی هغه علم درکړی دی چې ته پې نه پوهې دی. د دې علم نه مراد څه شی دی؟ نو ګوره تفسیر ساوی لیکي دا جلد نمبر دی 1 او صفحه نمبر 428. دی کې لیکي من الاحکام والغیب. مراد د آیت نداري چې ای زما پاک پیغمبره
ما تعالی چې کوم علم درکړي نو هغه مې د احکامو درکړي او د غیب علم مې درکړي. د قرآن په نص سره په خوله د مفسر سره دا خبره ثابته شوه چې الله تعالی نبی علیه السلام ته علم غیب ورکړی دی. او ته دا شرک دی، نو آیا شرک الله په قرآن کې ذکر کوي؟ نه، دا قرآن خو د شرک د تردید او د رد لپاره راغلی دی. بل دا ما سره حواله د تفسیر ابن کثیر ده، جلد نمبر 4 صفحه نمبر 231. دا یو مستند محدث او مفسر دی ابن کثیر دمشقی چې د تفسیر د هر مکتبه فکر والته قابل د قبول دی. دا تفسیر ابن کثیر دی زما په لاس کې. د آیت ذکر کوي، د دې آیت کریمه د لاندې چې وعلمناه من لدنا علما، د دې د لاندې لیکي د حضرت علیه الصلاۃ والسلام بارګي وکانه رجلا يعلم علم الغیب. د حضرت علیه الصلاۃ والسلام یو ځوان چې د علم غیب لره، الله ول علم غیب ورکړي. نو کته چې دا شرک دی او دا شرک نو ستا په نسبت باندې د ابن کثیر څه حکم دی؟ ابن کثیر مشرک وو؟ هغه مشرک نو، هغه یو موحد انسان وو. هغه چې څونه د توحید خدمت کړی دی، ستاسو لس پښته چې راپاسې دونه خدمت په څوک نه کی. خو معلومیږي چې تاسې د سلفو نه باغیان او د هغې نه بغاوت کوئ. هسې ځان ته اشاعت التوحید و سنه وایې، خو په هغه لار باندې روان یې. ما سره بله حواله د تفسیر زاد المسیر ده، تفسیر زاد المسیر جلد نمبر 3 صفحه نمبر 98. دی کې علامه ابن جوزی رحمه الله د دې آیت کریمه د لاندې چې وعلمناه من لدنا علما ای من عندنا علما، د دې د لاندې لیکي قال ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي اعطاه علما من علم الغیب، الله تعالی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته علم د غیب ورکړي، علم غیب ورکړي. او هغه مفسر قرآن چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته دعا کړې ده، او چې د قرآن دا سونه علوم د ابن عباس رضی الله عنه مبارک نه رانقل دي، شاید چې دونه د بل چا نه رانقل شي. هغه مبارک فرمایي چې الله ول علم غیب ورکړی دی او ته د نن زماني پنځپیري را پاسې وینې دی ورکړی. نو موږ بستا خبره نه منو، موږ به د ابن عباس رضی الله عنه مبارک خبره منو. بل حواله ما سره د تفسیر قرطبی ده، جلد نمبر 9-10 صفحه نمبر 174. د حضرت یوسف علیه السلام متعلق فرمایي ولكنه من علم الغیب الذي آتاه الله. دا یوسف علیه السلام چې هغه د قاد صالح خبرې کمی دی بادشاہ ته کړې وي، دی ورته د کم ځای نه کړې وي. علامه قرطبی رحمه الله فرمایي چې دا خبرې د هغه ځای نه کړې وي چې الله تعالی کم علم غیب یوسف علیه السلام ته ورکړي، نو د هغې نه دا خبرې کړې وي. ګوره دا داسې مفسرین دي چې دې باندې د امت اجماع ده، د ستا پشان او ستا پنځپیریان دارالقرآن والا چې تر څو پورې د تفاسیر کتلی نه کنه د قرآن عظیم الشان ترجمه نشي کولی، او د شپې ته ترجمه کوي، ګوره بیا ته بار ترجمه کوي، او چې کله عقاید ته شي بیا په هغه عقاید باندې روان دي. بل حواله ما سره تفسیر زاد المسیر جلد نمبر 1 صفحه نمبر 252 ده. علامه ابن جوزی فرمایي دا دی آیت کریمه د لاندې چې وما كان الله ليطلعكم على الغيب، د دې د لاندې فرمایي ان الله لا يطلع على الغيب احدا الا الانبياء الذي اجتباه. الله تعالی د کوم علم غیب ذاتی چې د دې ځان د لپاره خاص کړي چاله نه ور کوي، او چې چاته خوښ شي نو د انبیاء کرامو نه بیا اعتاد علم غیب کوي، ور کوي علم غیب ولا ور کوي. نو علامه ابن جوزی وی ور کوي او ته علم غیب ورته نه ور کوي، نو ستا خبره د ابن جوزی په نسبت باندې غیر مستنده ده. بل اول اعتراض چې په علم د نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم باندې چا کړي نو دا منافق زید بن اللصیت، د اول اعتراض په علم د نبی علیه السلام باندې کړو چې د غزوه د تبوک نه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک را روانو او خو ورکه شوی وي د غیب خبري راته کوي چې اسمان کې دادی او زمکه کې دادی ولا يدري اين ناقته، پته ورته نه لګي چې او خو چرته ده. دا زما په لاس کې المغازی للواقدی جلد نمبر دی، د دې جلد نمبر 2 دی او د دې صفحه نمبر 394 ده. کله چې دا اعتراض وکړو نبی علیہ السلام اجتماع را جمع کړل او په منبر باندې ودرېد، وی منافق زما په علم باندې اعتراض کړي چې نبی علیہ السلام ته پته نه لګي، قسم یې خوړو واني والله ما اعلم الا ما علمني الله، زه علم غیب ذاتی نه لرم مگر هغه لرم چې الله جل جلاله یې راته راکړي. او بیا صحابه کرام ولېږلي پلاني ځای ته لاړ شي، فی شعب کذا وکذا، پلانې غونډې ته لاړ شي، وګوره زما اوخه په پلاني ځای کې دغې هغه مهار او واجین خطې درې ولې راغلي. صحابه کرام قسم خوري د الله په ذات مو دې قسمي چې نبی علیه السلام څنګه خبر را کړی ماغه شانته وه. اول اعتراض چې چا کړی دی په علم غیب د مصطفی صلی الله علیه و وسلم باندې، نو هغه منافق د منافق شی و مې اختیار وه. ګوره ته د نبی علیه السلام علم پسې خبرې کې شکل د مسخه شوی دی، ته د خپل شکل ته وګوره. دا ولی دا د نبی علیه السلام په علم پسې خنده او ټوخې او مسخرې دي راغشتي دي. دا کارونه مه کوه. او که ته واقعي مباحثه علمي کول غواړې، زما د دې ادله ته اجوبه ذکر که، خو داسې اجوبه ذکر که چې ځان خلاص نه کړي. کومه حواله چې مې درته ویلې صحیح حواله مال ته رد که،
د دین بعد به ان شاء الله الرحمن مو بیا په یو میدان کې کینو بیا به دود کا دود اور پانی کا پانی شي وما علينا الا البلاغ المبين.